خدای چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا خدای چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا. شپږدېرش کلن فرید فریادي د لغمان د سیمې هغه پښتون سندرغاړی دی چې په سخته ورځ په نابینا سترګو هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وایي د نابینایانو مسلکي ښوونځی یې لوستی او وروسته بیا د سندرو هنر ته مخه کړې. او 11 کاله کېږي چې زه سندرې وایم، سندرغاړی یم، پښتو سندرغاړی او مشوق مې استاد منګل دی. زه د ماشومتوب نه هم د استاد منګل مشوق وم او 10 کاله مې د نابینایانو مسلکي لیسه لوستې ده او موږ په کور کې 4 کسه نابینا یو، 2 ورونه 2 خویندې، خو هغوی مانه بېل دي، زه خپل بچیانو سره بېل یم. نوموړی د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی، 3 اولادونه لري او له شته هنره د خپلې کورنۍ لپاره رزق پیدا کوي. دی وایي د ټکني کاروبار له کبله یې ورځنۍ ګټه وټه پېخونده شوې او د مرستې لپاره هم چا لاسنیوی نه دی کړی. حتی دې پورې هغه یو چې کور نه لرو، سرپناه نه لرو په کور. پرون راپسې د کور کرایه راغلی وایي که کرایه لرې راوړه که نه یې وځوئ د کوره. د پښتو سندرو دا موسیقار وایي غربي موسیقي د محلي سندرو بازار کمرنګه کړی او د پخوانۍ موسیقۍ پر ځای یې نویو بازاري سندرو ځای نیولی. دا ساز خو ځان ته په چغو نه ده که نه، ساز په مزهداري ده. زما د استاد خبره وایي اوسني سازونه چې دي منګلو ساز وایي دا سازونه د زړه د خپو حرکت لري خو د زړه حرکت نشته پکې. فرید فریادي د پښتو ژبې هغه سندرغاړی دی چې د وطن د آبادۍ او له جګړې د کرکې سندرې ډېرې خپلو مینوالو ته وړاندې کړي.